السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو رساس ملګری احسان الله ملګرو. سبا چې دی یو غټه مقابله ده د انډیا او د پاکستان په ایشیا کپ کې. ملګرو ډیرو ملګرو چې را ایشیا کپ نه کېږي او ایشیا کپ کې پاکستان نشان اخلي. هغه کار وشو چې را درې میچ څلور میچونه په پاکستان کې او بقایا ټول ایشیا کپ چې دی دا په سریلانکا کې وي. ملګرو سبا چې کومه مقابله ده د پاکستان او د انډیا، نو په دغه باندې به خبرې کوو چې یاره یو سیټ د انډیا ټیم چې دی په دنیا کې نمبر 3 نمبر باندې دی، یو ډیر ښه ټیم دی. بل سایډ نه پاکستان چې دی نو نمبر 1 ټیم دی په اوډیای کې. بیا بابر اعظم چې دی نو په دنیا کې نمبر 1 بیټسمن دی. ملګرو دواړه ډیر سترونګ ټیمان دي او دواړو سره ډیر ښه بیټینګ لاین او بالینګ چې دی نو هغه ورسره دي. خو دغه میچ په ان شاء الله سبا 2:30 بجې پاکستان کې وخت باندې سٹارټ کیږي. دغه ته زمونږ د ټولو پاکستانیانو سترګې دي چې دغه میچ په څوک وین کې. یو ډیره غټه مقابله ده. کله چې هم د انډیا او د پاکستان میچ نو هغه ډیر ګرم میچ کیږي. نو ملګرو دغه سره زه تاسو ته د پاکستان کم پلینګ 11 چې دی هغه زه تاسو سره شیر کوم چې نمبر 1 دی بابر اعظم، په نمبر 2 دی امام الحق، په نمبر 3 دی فخر زمان، په نمبر 4 دی محمد رضوان، په نمبر 5 چې دی افتخار احمد، په نمبر 6 چې دی محمد نواز، په نمبر 7 چې دی محمد حریث، په نمبر 8 چې دی نو نسیم شاه، په نمبر 10 چې دی نو هغه زمونږ سره ملګرو چې دی نو شهنشاه افریدي دی. بیا چې دی اخري ته نسیم شاه. نو یو ډیر زبردست کم سکواډ دی ان شاء الله د پاکستان د انډیا خلاف چې دی لوبیږي. او ملګرو د پاکستان ټیم بالکل پیټ دی. کو تاسو د 13 لوبه کې تاسو وګورئ د نیپال سره چې کم میچ وو نو هغه هم ډیر ګرم میچ وو. نیپال والا هم ډیر خپل کوشش کوي خو پاکستان افتخار احمد او بابر اعظم دوی ډیر ښکلی بیټینګ وکړو او ډیر ښکلی ټارګټ یې هغوی له کېښو. خو انشاءالله دغه میچ چې دی نو سبا به هم پته لګي چې یاره انډیا او پاکستان کې په دغې کې به او د سریلنکا پیچونه چې دي داسې ملګرو د بالینګ دپاره ډېر دغه پیچونه یې چولې دغې باندې بیټینګ لاین دونه نه کېږي. نو انشاءالله سبا له به پته لګي چې یاره دغه میچ څوک وین کوي. نو خپل خوږ ورور احسان له ورکه اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.